ما ورته چې دی سړی روالو دومره به یې دغه کړو چې څه به ترې جوړ کړو او هغه به د 2 روپو سړی دی زما خوا له ورځې یو کس راغی ورسره یو 6 کسان نور هم دي چې ما نه پېژنده خو ما ته کسان وایي تا سره ملاقات کول غواړي او دا ما راشي من کېناستو ما ښه قدر یې وکړو ځکه چې الحمدلله د مسلمان به هم قدر کوې بیا چې میلمه دغه به ښه قدر کوې بیا چې ستا تپوس له راشي خو هغه غریب له د خبرو چل نه ورته ګډې وډې یې ویلې او ما دوی ته خو ما پېژنې ما ځان غلی کړو بیا هغه کسان وایي ته به دې پېژنې لکه ما ته څه ته به دې پېژنې ته به دې پېژنې دا څوک دی وزیر اعلی دی وزیر اعظم دی دینی شخصیت خو نه دی خو ماشاءالله د مخ نه یې پته لګي وایي د ده په ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي نو بیا څه وکړم ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي یو سړی زما خواله راغی مسلمان دی ملاقات وشو څنګه یې ښایي ډېر ښه په ادب په احترام موږ د سړي قدر کوو الحمدلله مینه محبت څه کمی پکې وي نو نصیحت به ورته پوز یې له م راوستم هغه راته م وایي ته ما پېژنې او دا هغه ناستو کې هم 2 3 ورته وایي ته خو به دې پېژنې نو ما زه ټیک ټاک ته پروت یم بیا به زه دې ګورم چې دې څه وایي دا به څه دی ډاکټر دی وایي نه انجینیر دی نه بل څه داسې غټ ده نو څه کوم چې ویډیوګانې نه ګورم زه بل سړي ویډیو ولې نه ګورم موږ کې مشکل دی که نه چې موږ راولګو یو سړی به داسې مشهور کړو غریب له د خبرو چل هغه به نه ورسي او هغه به زموږ هیرو وي او ځای په ځای به ورسره تصویران وباسو او ویډیوګانې به ورسره کوو څه کې لکه پلان یې الله دې زموږ په حال رحم وکړي دنیا کوم ځای ته لاړه او موږ په شا روان یو